داسې سپک کار دی یو سړي مور خور یې دې ته ته غیرت وایې دې ته ته پښتو وایې پښتو بدنامي پښتو دې ته چا رازونه راښکاره کول د چا په کور باندې حمله کول دا خبرې خو پښتنو ته معلومې دي خو هغه پښتنو دي چې هغوی صحیح پښتو پېژني چې په دې خبره باندې پښتنو له ډېر یېرېدل پکار دي لکه چې ډېر به داسې وینئ چې په لاره کې جګړه رواني او عجیبه دا ده چې لکه خلک بیا د ده په شان چې کوي هغه د ده صفتو کې دا ډېر نر سړی دی د ده سره یو څوک جګړه نشي کولی زه خو نرتوب د هغه سړي نه منم چې جګړه د چا سره روانه ده او یادوي د هغه خور او مور او لور چې هغه په کور کې ناست دي یا خاندان یا مړي یا مشران دا خو د سپک او د نیچ انسان کار دی او دا د منافقت صفت دی یعنی د دې بعضو د ژبې په سر کنځلې پرتې که پښتن سره وران شو که عربي سره او که یو سره او که بل سره زه ورځ یو ځای ته تللی وم روټۍ مې رااخېستې مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ وړوکې وم په ورځو کې نو هلته یو عربی ولاړ هغه مې روټۍ رااخېستې نو هغه عربي د دې پښتن سره څه خبرې لګې واړولې چې روټۍ صحیح نه ده او داسې بیا هغه وله بل روټۍ ورکړه د هغه روټۍ څه ورکولو سره ورته وویل مور دې داسې کوم او خور دې داسې کوم پښتو کې ما ورته ویل حاجي صاحب خفه نه شي زه خو کشر یم خو یو خبر وکړم څه ما څه د عربۍ کې ولې نه عربي کې ورته ووایه نو پته به ستا د غیرت هم ولګي د ده به هم ولګي چې دی دفاع د خپل مور پلار کولی شي او که نه شي نو دا ته څه کړي ما ته وایي زه پرېږدي ته پته ولګېدی چې خبره یې راته وکړه داسې سپک کار دی یو سړي مور خور یادوي او دې ته ته غیرت وایې دې ته ته پښتو وایې پښتو بدنامي پښتو دې ته وایي پښتو خو دې ته وایي چې ته د دشمن د مور خور به م خیال ساتې پښتو دې ته وایي یو سړی را لګېدلی ستا پلار یې وژلی پلار د دې سړي د مور خور خیال ساتل دا پښتو ده د ده سره به ګورو د ده سره به خپل کار کې هغه ستا او د ده مسله ده خو خور مور د چا یادول د چا رازونه راښکاره کول د چا په کور باندې حمله کول دا خبرې خو پښتنو ته معلومې دي خو هغه پښتنو دي چې هغوی صحیح پښتو پېژندلي چې دا د پښتنو د پښتونوالۍ خلاف کارونه دي که نه دي چې نه زه غلط یم پښتو دې ته نه وایي چې ته به د دشمن د مور خور هم خیال ساتې او مور خور به نه یادې دا د سپکو خلکو کار دی دا په جنګ جګړه کې کنځلې کول او د ګاډي شیشه به بندې په ده مثال کې چا ګاډی راته او ستا خور او ستا مور او شیشه بنده یو خو د منافقت دا وکړو چې کنځلې کوي نو بل دې بزدلۍ ته دې ګورې شیشه بنده ده د هغه خور مور یادې څومره سپک کار دی نو په جګړه کې دا سپکې سپورې ویل او کنځلې کول دا د منافقت صفت دی